د انسانانو راجمع کېدل دا یو ضروري ده، خامخا باید انسانان راجمع شي. ولې ځکه د دنیا آبادۍ که غواړي د انسانانو راټولېدل ضرورت. هدف د علم د اجتماعیاتو څه شی ده؟ هدف د علم د اجتماعیاتو هغه د دنیا آبادول. د دنیا د آبادولو دپاره راجمع کېدل دا یو ضرورت ده چې انساني ټولنه راټوله شي. کله چې انساني ټولنه راټوله سوله بیا دنیا آبادي. ولې دا ضروري ده چې انسانان باید راټول شي؟ ټولنې ته ضرورت لري یو انسان اجتماعي ژوند وکړي. ولې تنها ژوند انسان یو خو د حکیمانو خبره ده. حکیمان وایي، حکما وایي انسان مدني الطبع ده، یعنی طبعا انسان د بازار د ژوند غوښتنه کوي. انسان داسې وایي چې باید زه په یو بازار کې ژوند وکړم. بازار څه معنا طالبانو؟ داسې یو ژوند وکړم چې د ټولنې ژوند وي، چې انسانان هلته راټول وي، پکې زه داسې یو ژوند وکړم. دا د انسان طبیعي غوښتنه ده. انسان مدني الطبع ده. څه معنا؟ انسان طبعا داسې غواړي چې د بازار په ژوند کې ژوند وکړي. څه مطلب؟ بازار کې انسانان راټولیږي، نو دا یم غواړي، طبع د انسان دا غواړي چې انسان د اجتماعي ژوند کې د ټولنې په ژوند کې ژوند وکړي. هغه ژوند چې هلته انسانان راجمع وي، په هغه ژوند کې ژوند وکړي. دا د انسان طبیعي غوښتنه ده. ولې؟ ځکه انسان طبعا په دنیا کې چې ژوند کې دوه شیانه غواړي. یو معاش، اسباب د معاش او د زندگی ځان ته برابري. یو هر انسان ځان ته اسباب د زندگی برابري. هر انسان هر هغه شی چې ده ته ضرر رسي هغه باید له ځان نه دفع کړي. چونکې دا یو علم ده چې تاسې ورسره ناشنا یې. دا علم د مدرسو علم و. عبدالحمید ابن خلدون دا خدمت کړی و. دا علم نه انسانان مسلمانان لرې ساتل شي ول. انسانان طالبانو چې ژوند کوي، د انسانانو ژوند اسباب د معیشت دا یو شی ده. هر هغه شی چې ده ته ضرر رسوي د هغې دفع کول دا بل شی ده. اوس موږ او تاسې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو یا مطلقې دنیا کې ژوند کوو، ځان ته به اسباب د معیشت برابرو که نه. اول اسباب د معیشت شی ده. مثلا غنم اوړه. دا غنم اوړه تنها نه کېږي، خامخا یوې ټولنې ته ضرورت لري. ځکه چې ته غنم په پټي کې کرې، پټی به یو وارې څوک کوي؟ قلبه کوي به چې قلبه دې که دا قلبه له کومه کوي؟ یوه هغه وسپنه جوړه سوې هغه له کومه کوي؟ هغه هم ته جوړوي که بل چا نه به یې غواړي؟ که بل څوک به یې جوړي، انګیر به بل څوک، دهقان به بل څوک. په ټولنه کې دهقان او دا د وسپنو کار چې کوي یو یې که بېل وي، نو ته به ورځې یو وارې به چا ته ورځې؟ انګیر ته به ورځې. د وسپنو کار چې کوي پخ، هغه ته به ورځې، هغه ته به د قلبې او د یوې خبر کوي چې ما ته یې جوړه کړه. طبعا انسان بل سره یو ضرورت پیدا سو که نه چې یو بل انسان ته دی سره اجتماع وکړي. سو که نه سو؟ ځکه تنها انفراد، تنهاوالی طالبانو د سړي د معیشت اسباب نه برابرېږي. دا د انسان طبیعي ژوند دا ده چې اجتماع طرف ته به ځي. اوس چې ته دا غنم شیندې په پټي کې، اول قلبې ته ضرورت ده. دا فکر به کوي قلبه به تا ته څوک جوړوي؟ هغه سپاره چې ورته وایي که نه چې هغه پې باندې کوي، قلبه ور باندې کوي، هغه به ته چیک چا ته به ورځي؟ اجتماع سوه که نه؟ تنها سړی کار کوی سي که ودې کرل. اوس چې دا کرلو وخت راغی لو کوي، دا به څوک کوي؟ دا به لوګري ته ورځي. که ته وایې دا کار زه په خپله کوم، لور له کومه کوي؟ چا ته ورځي؟ د اوسپنو والا ته. که زه دا لو هم سول، بیا چې لو سول د نن زمانې به خبره وکړو. نن زمانه کې چې لو وسو، تا ته به دا غنم له وږو نه چې راباسي، ته به یې راباسي، او که به یې په یو بل څه شي راباسي. بل شی څه شی ده؟ ترېشل ده. نو دا خپله اجتماع سوه که نه؟ یو بل سړي ته ضرورت دی، دا پیدا سو، که ته تنها ټول کارونه کولی سي. چا ته به ورځي؟ ترېشل والا ته به ورځي. نو چې ترېشل والا ته ورغلي، هغه به ته دلته راولي، نو هغه ته به غنم ور واچوي، لو به کړي. اجتماع سوه که نه؟ دوه نفرو ته ضرورت ده ته ناولي. ګوره انګیر ته دې ضرورت پیدا سو، چا ته دې ضرورت پیدا سو، ترېشل والا ته دې ضرورت پیدا سو. بیا چې غنمو کله جوړ سول، اوس به یې په څه شي کې اچوي؟ بوجۍ کې. نو بوجۍ له کومه کوي؟ نساج ته به ورځي. نسج عبدل چې کوي، هغه ته به ضرورت لري، هغه ته به ورځي. تا ته به دا بوجۍ اخلي، به په پیسو یا له بایع نه به یې اخلي، ادې چې راوړه غنم به پکې واچي. اجتماع سوه که راکړه که نه؟ بیا یعنې داسې نه ده چې دا ژوند مطلق ژوند به انسان کې چا ته ضرورت شته. دا اجتماع راټولېدل دا د دنیا د آبادۍ لپاره یو ضرورت ده، ضروري ده، خامخا بې دې نه کېږي، او دا طبیعي ضرورت ده. بوجۍ دې مو واخیستلې، کور ته دې غنم راوړل. چې غنم دې کور ته راوړل، نو اوس زرندې ته ضرورت شته که نه؟ خپله کور کې زرنده کوي، ستا ضرورت، نو دا به زرندې ته وروړي. نو چې زرندې ته دې وروړل،
اجتماع ته ضرورت شته که نه؟ نو اوس په دغه ساحه کې چې ته ژوند کوې دلته باید څوک هم وي، انګیر هم وي، دلته څوک هم وي، زرنګړی هم وي، دلته څوک وي باید نساج والا وي چې هغه نسج اوبدل کوي چې بوجیګانې جوړي هغه به وي. نو خپله اجتماع جوړه شوه که جوړه نه شوه؟ نو معیشت، انسانان چې معیشت کوي، انسانان چې ژوند کوي، ژوند د اجتماع د انسانانو ژوند هغه معیشت اسباب چې برابروي، نو هغه خامخا ګوره چاته ضرورت پیدا کړي اجتماع ته راټولېږئ به دا کار نسي کولی. صحیح شو؟ دا خو هغه ول چې تا ځان ته معیشت اسباب ول. خو انسان چې دنیا کې ژوند کوي دوه شیان دي، یو د معیشت اسباب سول، بل د معیشت. دا خو طالبانو ته نه په غنمو باندې بحث وکړو، غوړیو ته ضرورت شته که نشته؟ غوړي به له کومه کوي، کنجتې به کرې ځه. خو چې کنجتې دې وکرلې که نه پرمختللې زمانه کې مه ځه مخکې غږېږه. د بدوي ژوند خبرې کوم، دې ته بیا د حضاري د ژوند ضروریاتو ته ګوره چې هلته اجتماع ده څومره ضرورت، وروسته درته وایم. ښه چې کنجتې دې وکرلې لو دې کړې هر څه دې وکړل، دا غوړي کوي چې دا به ته بیا خپله کوي که بل څوک به یې کوي، هغې ته څه وایي؟ وړیا مولانا تاسې به تنو کې خو به وي که نه دا نه د کنجتو غوړي چې ترې نه باسي دا ماشینونه، هغې ته ضرورت پیدا سو که نه چې ته به دا کنجتې وړي چې غوړي ترې نه راوباسي؟ ضرورت ورته پیدا سو که نه؟ د انسان طبیعت خپله انفرادي انسان کار کولی سي، چا ته به ځي؟ هغه سړي ته چې د تا کوم ښه اوس دا خو دې باندې سول، مالګه به له کومه کوي؟ دا اور چې لګوي ګوګړ به له کومه کوي؟ ورلګي له کومه به یې کوي؟ هغه ضروري شیانو باندې ډېر نه بغږېږي، غوړي، اور او څوک غنم، دا خو هغه ضروریات دي طالبانو. دغه ضروریاتو ته چې زی خپله ټولنه جوړه شوه که نه؟ که ته وایي دا خو لږ کسان دي همدا لږو کې دي موږ کار ده، خو ټولنه شوه که نه؟ دغه ټولنه اوس غټېږي طالبانو، تاسې اوس ورته ګورئ. ته ودرېږه، دا خو هغه د بدوي د ژوند خبره ده. څو شیانو ته ضرورت پیدا سو، یو نفر 5 کسانو نورو ته ضرورت پیدا سو، ټولنه شوه که بل څوک؟ ټولنه شوه. هغه دا ټولنه د یو انسان خبر درته کوم. دا یو انسان اوس هر هغه شی چې دته ضرر رسوي هغه باندې بحث کوي. انسان باید ځان په ژمي کې څوک وساتي او په اوړي کې باید لمر نه ځان وساتي، او په چا کې کلي کې چې ته کله اوسېږي کلیوالي د بدوي ژوند وي، نو هلته چې ته اوسېږي په کوم ځای کې هلته به ځان ته د مار او د یخ نه د پناه دپاره ځای جوړوي که به یې نه جوړوي؟ چیک به جوړوي یوه کوټه، دا کوټه به ته جوړوي که بل به یې درته جوړوي؟ دا بنا به یو ته یې که بل څوک وي؟ بنا به بل څوک وي. طالبانو بنا ته هم ضرورت پیدا سو که نه؟ ګیلکار بیا چې کله دا چت پټ سو، دا چت چې پټ سو دروازو ورسیو ته ضرورت پیدا سو، بیا نجار ته ضرورت پیدا سو. چې خپله کوی سي، خپله انفرادي یو سړی کار کوی سي، چا ته ضرورت پیدا سو؟ ټولنه سوه. دا خو نجار هم را پیدا سو، بنا هم را پیدا سو. زه صحیح ده، کوټه جوړه سوه. صحیح شو؟ اوس انسان کالیو ته ضرورت لري، ولې ځکه دا خو هم په اوړي کې په ژمي کې یخ ته سړي کېږي، دې ته هم ضرورت پیدا سو. بیا به بایع او مشتري ته ورځي، یا خو په هغه زمانه کې د بدوي په زمانه کې له پوستکو نه یې جوړول که نه، یا یې له چي نه جوړول، یا چې نو خو دې ته خو ضرورت پیدا کېږي که نه د ملبوساتو ته، نو دې ته هم ضرورت پیدا سو. دا به هم یو بایع یو څوک چې جوړوي هغه ته به ضرورت پیدا کېږي که به نه پیدا کېږي؟ نو خو د یو سړي زرنګړي ته راته وایي، ترېشل والا ته، انګیر ته، نساج ته، نجار ته، بنا ته، او هغه ته څه ورته وایي د غوړیو کنجتو هغې چې ویستل هغه ته. اوس خیاط ته که نه و اپري تعبیر د خیاط پرې نه کړو، دلته خیاط ته طالبانو ځکه چې دا تا ته کالي وګنډي، ته خپله بیا نسې ګنډلی که نه؟ دا ټول کارونه خو ته نسې کولی، نو چا ته ضرورت پیدا سو؟ خیاط ته ضرورت پیدا سو. څو نفره ول؟ یو نفر. څو نفره ټولنه ترې جوړه سوه چې دی ضروریات پوره کوي؟ اته نفرو ته. دا اجتماع سوله، ټولنه سوله که نه سوله؟ سوه که نه؟ نو انسان موږ داسې ویلې انسان راټولېدل دا یو ضرورت ده، ځکه که ته غواړې چې دنیا آباده کړې، د دنیا د آبادولو لپاره د انسان راټولېدل دا یو ضرورت ده. انسانان به راټولېږي، ځکه موږ مخکې ویلې انسان مدني الطبع ده، د انسان طبیعت مدني ژوند غواړي. مدني څه معنا طالبانو؟ اجتماعي ژوند. دغه اجتماعي ژوند خو بیا تر مدینې پورې راټولېږي که نه؟ د انسانان چې چېرته راټول سول هغه چې سړی څه وایي؟ بازار. خو ګورئ طالبانو انسان مدني الطبع ده. څه معنا؟ د انسان طبیعت اجتماعي ژوند غواړي. کوم ژوند غواړي؟ اجتماعي ژوند غواړي. دا د انسان هغه ده څه ورته وایي؟ طبیعت یې ده. دغه اجتماعي ژوند چې کوم چې انتخاب سو هغه بازار ده، خو چې انګېره پکې جوړ سي. خو د انسانانو دا ټولنه اجتماعي ژوند غواړي. نو اجتماعي ژوند کې خو څه وي؟ نجار وي، ترکان وي، انګیر وي، نجار وي، پرېشل والا وي، خیاط وي. ورته دې خپله بازار جوړ سو که جوړ نه سو طالبانو؟ د دغه اجتماعي ژوند مخنیوی څوک کوي؟ د دغه اجتماعي ژوند دپاره عوارض کوم شی دي؟ کوم شی ده چې له عوارضو د دې نه ده چې د دې اجتماعي ژوند مخه نیسي؟ بد ونه کوچنی ژوند طالبانو د اجتماعي ژوند مخه نیسي. خبر پوهېږئ؟ دا بد ونه ده، په دا دشته کې اوسېدل دا د اجتماعي ژوند څوک نیسي؟ مخه نیسي.
اوس په دنیا کې دوه ژوند دي، یو بدوي ژوند ده، یو د حضاري ژوند ده. بدوي ژوند د کلي د دشتې ژوند، یو د حضاري ژوند د بازاري ژوند. ټول انسانان په دنیا کې دوه ژوندونه لري، څوک د بدوي ژوند لري، څوک د حضاري ژوند لري. د بدوي ژوند هم د دنیا آبادۍ باندې لګیا دي، د حضاري د ژوند خلک هم په چا لګیا دي، د دنیا په آبادۍ لګیا دي. اوس ګورئ طالبانو، د بدوي د ژوند خلک هغوی هم دنیا آبادۍ خپل معیشت، خو هغوی د دنیا دومره آبادوي طالبانو چې څومره د دوی ورته ضرورت ده هغومره اندازه قدر د دوی آبادي کوي، چې د دوی څومره ورته ضرورت ده طالبانو هغومره اندازه قدر ته څوک کوي، آبادي کوي. د کلي په ژوند کې بس یوه د غوا کوټه، یوه د ده کوټه، یوه د میلمنو کوټه، له دې نه زیات څوک جوړوي؟ د بدوي په ژوند کې، د کلیو په ژوند کې. او مځکه څومره آبادوي، مځکه دومره آبادوي بس چې زه یې د پسرلی وکرمه او مني پورې هر څه برابر کړمه او ژمي کې وخورمه، بس بیا پسرلي ته بیا دهقانان راوځي. له دې نه کله لوړ فکر وي هلته د خلکو سره وي. هلته طالبانو داسې کور څوک په کلي کې جوړوي چې په کرایې ورکړي، داسې خیمه کوچی لري چې هغه خیمه د داسې جوړې کړي چې بیا یې په کرایه چاته ورکړي. هلته طالبانو هغه ضروري ژوند دپاره خلک کار کوي. بدوي ژوند، ژوندونه دوه ژوندونه سول، بدوي ژوند، ازاري ژوند چې د حضاري ژوند ده. بدوي ژوند کې انسانان هلته هم عمران آبادۍ کوي، خو هلته د آبادۍ دومره اندازه قدر کوي چې د دوی ضرورت دی. دا نه هغه مځکې آبادي کړي، کري ورا کري بس، باغ یې جوړ کړي را جوړ کړي بس، او دومره یو کورتۍ یې مازې اغوستې وي که نه چې ځان پرې ګرم کړي. تاسې به لیدلي وي که نه د بدوي په ژوند کې مازې چې یوه کورتۍ چې دی له ضرر نه د یخ نه وساتي، داسې یوه کوټه یې جوړه کړي چې مازې دی پکې له لمر او له یخني او له دښمن نه پکې پناه وي که نه. تاسې لاړ شئ طالبانو خیالان خپلو کلو ته فکرونه وکړه، کورونه او کوټې مو څه رقم ته دي په هغه اطرافو ژوند کې که نه، بیا به تاسې ته معلومات وسي. همداسې ده که نه؟ تاسې هم دنیا آباده کړې ده، خو طالبانو هغومره هم آباده کړي چې خپل ضرورتونه مو دي. طالبانو د بازار د خلکو هغه لباس او د اطراف د خلکو لباس فرق کوي که نه کوي؟ که نه هغوی مازې چې یو شی واغوندي، یا بله ورځ مې چا نه ولیدل وي دا 4 کاله مې پلار مې یو کوټۍ راته راوړې وایي 4 کاله مې هغه اغوستل وي. کله به چې زمی تېر سو مینځلی یم نه وایي د هغه کې بالښت یې به یې تخته کړی، یو ورځ مېلمه راغلی وي 4 نفرو دا بالښت راکش کړو، مېلمه ته یې راوړاندې کړي نه راوړاندې کړي، مېلمه ته ویل چې لږ ته پسې راوڅې کېږه که نه. هلته داسې ژوند وي. پګړۍ طالبانو هلته بس یوه پګړۍ دې واخیستله که نه 15 کاله به هغه پګړۍ نه زړوې به نه، بس داسې ریکۍ ریکۍ سي بیا به یې معلوم. هغوی هم په آبادي باندې کار کوي، د بدوي د ژوند خلک، خو څنګه آبادۍ کوي؟ هغه د دوی چې کوم ضرورت وي چې هغه پوره کېږي، نور دی هېڅ شي په غم کې هم نه وي که نه. داسې پښتو یو بل لفظ هم راځي وایم به نه، بس دی وایي که نه لکه هغې مرغه ده، موږ ورته هغه وایو څه ورته وایي په شاخ باندې چې کېني بیا دلته خیز کړي، بیا دلته خیز کړي، زر زر الوځي. یو نفر یې وایي تی وایه نه موږ بل څه ورته وایو، چتکی موږ ورته وایو. افرین دغه چتکی طالبانو وایي دا داسې وایي اکلت نصف تمرة فعلت دنیا العفا، نیمایي خرما مې خوړلې دنیا دې ټوله هلاکه سي، نیمایي پیڅلې. نو د بدوي د ژوند خلک څه وایي؟ بس د ما دقاني برابره د کندوان مې ډک سول، فعلت دنیا العفا، دنیا دې هلاکه، زه دنیا څه کوم؟ په هغه ژوند کې همدا فکر ده که نه؟ هلته دې فکر باندې بس دی وي چې ښه لور ولرم، ښه تبر ولرم، ښه چارې ولرم، ښه د لاندې په څه ولرم، بس دا یې ژوند ده. هغه ژوند کې دا فکر د چا سره نشته چې زه جیټ تیاره جوړه کړم، دا فکر نه کوي چې زه وسله جوړه کړم، دا فکر نه کوي چې زه جامعې ته دومره لوی علمي خدمت وکړم چې انسانانو ته دعوت دین د اسلام ورسوم. دقان دا فکر بیخي کوي نه طالبانو. نه د ژوند کې دا فکر شته، د بدوي په ژوند کې شته، د دین د رسولو فکر شته، او د وسلې د جوړولو فکر شته، د چا سره د بل مملکت سره د سیالېدو فکر شته، هلته د موټر د جوړېدو فکر شته، نه بس ټول په دې کې ده، بس کار مې برابر دی، زه نور کار نه کوم. فعلت دنیا العفا. خو کله چې د حضاري ژوند ته راسي، د بازار ژوند ته راسي، د بازار په ژوند کې انسانان چې ده هلته تنها په هغو شیانو کار نه کوي دی چې د ده ورته ضرورت ده، د ضرورت نه پورته شیانو دپاره دی کار کوي. دی هلته غواړي طالبانو نفس ضرورت خو په یو کور کې هم پوره کېږي، نو د بازار خلک یو کور نه لري، یو کور خپل لري، بل کور په کرا ورکوي، تجارت دپاره یې اخیستی وي که نه. هلته طالبانو چې د ده ضرورت ورته کېږي خو یوه ډبله کورتۍ واغونده، دی هغه نه اغوندي، له هغې نه مترفه کورتۍ اغوندي، ای اغوندي که نه که نه. د بازار په ژوند کې طالبانو تشمک هم بیا را پیدا سي که نه، موټر هم را پیدا سي، که نه ضرورت خو په پښو هم را پیدا کېږي که نه، په زاړه موټر هم په قیمتي موټر طالبانو د بازار خلک لري که د اطراف خلک بیخي لري. خو اوس کرا کرا د بدوي طرف د بدوي نه خبره حضاري ته روانه ده، زه هغه علمي اړخ څېړم طالبانو، په علمي اړخ باندې بحث کوم. اوس بازار کې چې ته ژوند کې خو یو زړه موټر واخله، په هغه دې تا کار کېږي که نه. دا موټر دې په څو اخیستی ده؟ په $10,000 باندې، $50,000 باندې. نو خو څه ضرورت ده $50,000 دپاره؟ نفس حاجت خو په چا هم پوره کېږي، په $15,000 باندې یو موټر ورکوي، ورکوي یې که نه ورکوي. خو د حضاري په ژوند کې انسان تنها په هغه ضروریاتو کفایت نه کوي. په چا کفایت کوي طالبانو؟ که مالي ژوند ته ځي،
چې کمال دی په کې تنه په ضرورت کار نه ورکوي. ضرورت خو تنه یو کور یې بس ته کړی، یو موټر یې بس ته کړی، تنه چې دی له ګرمي نه وساتي هغه یې بس ته کړی، کالي چې بس دی واغوندي هغه د دې لپاره بس ته نه. د بازار د ژوند والا خیاط ته چې ورشي ورته وایي نوی ډیزاین کم راوتلی ده. په کالیو کې طالبانو تنه ضرورت باندې کار کوي، که ډېرې بخۍ مخۍ پکې هغه کوچاني ژوند کې کوچان دي کوچای دي لیدلی چې بخۍ پکې اچولي په کالیو کې. اصلي کوچای اوس خو کوچان هم کرا کرا د بدوین حضاري ته روان دي، هغه کوچای نه درته کوي. تاسې به دستي وایي هر وروسته طالبانو راځي هر بازار چې اوس حضاره ده، یو وخت کې دا بد ووتلی د حضارې دپاره اصل طالبانو بد وده. هر حضاره د چا نه جوړه سوي؟ د بدوی نه جوړه سوي. دا کابل څه د طالبانو یا دا څومره دنیا کې ښارونه چې دي دا ورځ تر بلې نه دې بازار د کابل بازار ته فرض کړه دومره د کابل بازار ده، دا ورځ تر بلې نه طالبانو بدویانو ته راځي حضاره ګرځېږي، بازار لمنه غټېږي، راځي بل ډول د طالبانو نظام راغی. څومره ډېر کوچان موږ تاسې خو ځکه موږ تاسې خو ټول ژوند بدوي ژوند و. کابل ته راغلو طالبانو خلک وایي کابل کې خلک کم سوي دي، دروغ وایي ولا چې دومره ډېر سوي دي جریږي نو پکې بازار به داسې نور پراخ شي. بیا به بل وخت بل حکومت راسي بدو به راسي بدویان به راسي، بیا هم دلته حضاره ګرځېږي د کابل بازار به داسې عین به اخر تاسې دا ومنئ چې کابل به تر پکتیا او تر لوګاره ورسېږي، داسې به تر میدان ورسېږي، داسې به عین تر سالنګون ورسېږي. دا کارا کارا کېږي ځکه د الله عادت دا ده چې دنیا هلته قیامت راځي چې ژوند ټول څوک وګرځېږي. له قوت نه چاته راوځي، د حضاري نه له بدوي نه چاته ژوند وځي، ورځ تر بلې نه ژوند چاته ځي. انسانان چېرته را روان دي؟ بازاري ژوند ته را روان دي، برق راته پیدا کړه دا راته پیدا کړه، خو همدا د حضاري ژوند دا که نه ده طالبان. نو د حضاري ژوند کمالي ژوند ده، دلته کمال ده پکې. څه مطلب؟ په هغه ضروریاتو باندې انسان څوک نه کوي، اکتفا نه کوي. چاته تګ غواړي کمال ته. دلته هلته خو یې تنها په پټي باندې کار کوه، په غوا باندې چې یوه غوا ولرم، یو پټی ولرم، د 4 پسونه ولرم چې بیا لاندې کې حلال کړم، نور شیانو سره کار نه درلود. دلته چې راسي کور جوړ کړي، اوس د معیشت دپاره اوس دلته د بازار د معیشت کې چې بازار کې ته غواړي چې د خپل معیشت د تا او د اولادونو معیشت دې برابر شي، بچي به یې برابروي. کارخانه جوړوي که نه؟ کارخانه چې جوړوي چې زه یو فابریکه او کارخانه او صنعت ځای جوړ کړم چې هغې باندې کار وکړي. مثلا دی غواړي چې هلته یوه د پلاستیک هغه اسانه فابریکه، یوه داسې فابریکه جوړه کړم چې هلته زه د انسانانو دپاره رختونه پکې جوړېږي، دا رخت پکې جوړېږي. څومره انسانانو ته به ضرورت پیدا شي؟ یو 50 نفره 100 نفره چې په هغې کې کار وکړي، هغې ته ضرورت پیدا شو که نه معیشت. نو د تا ضرورت خو په ټیکسي چې چلولی ویم کار کېده، نو دومره غټ کار څنګه کوي؟ بیا چې هغه فابریکه 15 کاله وچلوي طالبانو، بیا بله فابریکه جوړېږي، دا سړی کوي نه جوړېږي چې پیسې راوګټي پې باندې. بیا بل چا ورته ویلي چې دا ورې د غوړیو فابریکه جوړه کړه، بیا دا ورې بله فابریکه جوړه کړي، د غوړیو فابریکه جوړه کړي. هلته ژوند کمالي ژوند دی. انسان دې ژوند کې بیا دا فکر هم د سړي سره کېدلی شي څوک څنګه جوړ کړه. تومانچې هم ډېرې ښې خرڅېږي، توپک هم ډېر ښه خرڅېږي، د باروتو فابریکه هم ښه جوړېږي، او بیا دلته په دغه فابریکو باندې هم فکر روان شي. دا مترقي ژوند ده، غواړي چې مترقي شي. بیا طالبانو تاسې د یو بل ټکي ته فکر وي، وروسته بیا په دې باندې بحث کوو. د حضاري ژوند چې ده کوم بازارونه چې په دنیا کې له بدوي نه مخکې حضاري ته راوتلي، هغوی بیا په دې خپل حال بعضې پاتې دي، بعضې مترقي تللي. لکه طالبانو په اسلامي نړۍ کې چینایان او عراقیان دا د متمدنوالي ډېر پخوانی ده، د سعودیانو متمدنوالي اوسنی ده، دوی اوس حضارې ته راغلي دي، او مصریان ډېر مخکیني دي. ځکه هم طالبانو په علم کې که ته کتاب وګورې انشاءالله په سعودي او په یمن کې به ډېر کم داسې علما پیدا کړي چې کتابونه یې جوړ کړي. که مصریانو کې وګورې تر حده به ډېر پیدا کړي که نه. افغانستان کې طالبانو مثلا پکتیا، پکتیکا، خوست دې کې به څوک داسې پیدا نه کړي چې هلته دې کتاب جوړ کړی په متقدمینو کې، په هراتیانو، بلخیانو، په کابلیانو کې به پیدا کړي که نه. علي ابن سلطان، محمد القاري الهروي ولې په پکتیا کې نسته طالبان، ولې په پکتیکا کې نسته؟ چې دې چا تر څومره باندې متمدنوالی تمدن یې مخکینی وي، حضارې ته مخکې راغلی وي، هغومره د هغه ژوند په کمال کې وي که نه. نو الله پاکه ته دې موږ په پښتنو باندې رحم وکړي. طالبانو ډېر وروسته د حضاري ژوند ته را روان وي، اوس هم لا در سره نه مني، جنجال در سره کوي. نه موږ نه غواړو، بس همدا میږي دي یو زه یم. دلته چې بازار ژوند ته راغللی، بیا د بازار په ژوند کې اطراف په ژوند کې واړه ماشومان باندې چی کول، سهار به چې سو جومات یې ملا ته ولېږه نیم ساعت بس ورومینېږه، بېرته چې راغی ما نور یم څه وخت بیا راوله، بیا څه وخت ولېږه، بیا مازدیګر مانځه ته لږ ملا ته ورسه، بس هغه هم نیم ساعت که نه. ملا هم دومره تکړه ملا نه، کار برابر نه وي. او د بازار په ژوند کې څنګه وي؟ وایي جواب. د بازار په ژوند کې څنګه وي چې بازاري سړی ژوند کوي؟ نو دی ورته وایي چې دا زوی مې اولادونو دپاره ښه مدرسه او ښه مکتب، ښه پوهنتون چېرته هغه ته یې ورلېږي، لږ یې ورلېږي که ټوله ورځ ورته وقف کړي. په دې خپل اولاد هلته کار کوي، په بازاري ژوند کې څوک کار پې کوي نه. نو خو طالبانو له هر لحاظه بازاري ژوند څوک دا د پرمختګ، هم علمي پرمختګ دلته کېږي او هم څوک هم دیني خدمت دلته کېږي. هلته د قاني ژوند کې چا د دین په اړه فکر کړی چې دا دین نورې دنیا ته ورسو، په دې دلته بیا دا فکر کېږي. هر لحاظه چې ټول ابعاد نه درته یم، د هر لحاظه مترقي ژوند دلته په چا کې وي؟ په بازار کې وي.
د انسان ژوند چې بازاري ژوند ته راځي مترقي ژوند وي کرا کرام داسې په لباس کې په صنایعو کې په تجارت کې تجاران طالبانو ښار کې که په بدو کې په ښار کې که نه په حضاري ژوند کې هغوی ژوند غواړي د ټولنې ژوند ته راځي چې تر څو چې انسانان لږ مترقي ژوند غواړي یا بازار ته راځي کور دې چېرته ده والله کور خو مې د اولادونو د سبق دپاره مې لګوله که نه ځکه بازار ته راغلم خو دې نه معلومېږي چې دا د چا ژوند ده څنګه د ژوند دی والله کور مې هلته په لوګرو پکتیا کې خو کابل ته ځکه راغلم چې دلته د تجارت مې بیا کار نه ورسره کېده چېرته دی کور والله مخکې خو مې کور په کونړ کې اوس دلته هغه ته راغلم کابل ته وظیفه مې په کابل کې وه دا ژوند او د هلکانو سبق به مو وسي او لږ لږ تجارت به وي نو خو دې نه معلومېږي چې دا تجارت او علمي دا پرمختللی ژوند چېرته دی دا په بازار کې دوه ژوندونه سول یو د بدوي ژوند اخر کې به د نن سبق په اخر کې به داسې درته وایم زموږ د افغانانو ژوند اکثره بدوي ژوند ده که د حضاري ژوند بدوي ده څومره وخت مخکې ماته یو چا ویلي وایي تا مې یو تحقیق واورېدو وایي تا ویلې چې د افغانستان ژوند دا بدوي ژوند وي دا صحیح خبر نه ده کړې ما ورته ویلې مې چېرته دی بل چېرته اوسېده مې نه ته غلط سوی زه افغانستان کې ګرځېدلی یم کم ولایتونه به چې ما نه به پاتې وي ژوند دغه علمي تحقیق په بنا باندې مولانا هلمند مولانا ژوند بدوي دی تاسې که حضاري ژوند ده وایه مولانا د غزني وایه بلخ مولانا غیر د بلخ د بازار نه بغیر نور د بلخ د خلکو ژوند بدوي ده که د حضاري پکتیکا مولانا وایه بغلان طالبه وایه بدوي ژوند ده د فراه طالبه وایه د نیمروز مولانا څه شولې قندهار طالبانو وایه ژوند مو بدوي ده غیر د بازار د ژوند د خلکو ژوند بدوي ده که د حضاري بدوي ژوند ده د فریاب طالبانو وایه ژوند په فریاب کې بدوي ده که د حضاري ژوند ده خوستیانو وایه ژوند مو په خوست کې د بدوي ژوند ده که د حضاري روزګان طالب جان وایه ژوند مو هلته د حضاري ژوند ده که بدوي ژوند ده بدوي ژوند ده نو طالبانو د کمال ژوند کم یو ژوند د ټولو نه به زه پوښتنه نه کوم کاپیسا طالب جانه وایه ژوند مو په کاپیسا کې کم ژوند ده قندوز مولانا وایه ژوند مو په قندوز کې کم ژوند ده اخر کې چې ناست دی لوګریانو ژوند مو په لوګر کې کم ژوند ده زابل مولانا وایه همداسې هر یو نه چې پوښتنه کوي نو خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې وایي چې ژوند بدوي ژوند دی موږ که د حضاري ژوند ده ډېر طالبانو چې دنیا ډېر پرمختګ وکړ ژوندونه د انسانانو له بدوي نه حضاري ته راغلل چې کمال ته ورسېدل دا تقریبا د 50 کلونو کې ډېره دنیا پرمختګ وکړ اکثره انسانان د چا نه رابدل شول له بدوي نه چا ته رابدل حضاري ته راغلل په دغه حالت کې موږ په جنګ کې لګیا ولو همدغه کاپیرانو موږ ته جنګ راوړي تېر 20 کلن کرغېړن دور کې بیا تر ټولو نه ډېر ظلم افغانانو سره سوی دی علمي وایو خیر ده که هر څوک هغه کې موږ کار نه لرو رښتیا وایي طالبانو د وروزګان خلک کندهار ته راتلی شول عام خلک په دې لارو باندې هلمندیانو تاسې کندهار ته راتلی شوئ کابل ته راتلی شوئ پکتیکاوالو تاسې کابل ته راتللی شوئ دغسې د ټولنې چې د انسان دغه اجتماعي ژوند چې د انسان غوښتنه د هغه ته کله انسانانو ټولې ولسوالیو لارې باندې وي ولسوالۍ نه ولایت ته له کلو نه ولسوالۍ ته له ولایتونو نه مرکز کابل ته د خلکو تګ وراتګ کېدی شو تاسې له دې فتحې نه مخکې دلته راتللی شولئ د علم مو زده کولی شو علم په بازارونو کې و که علم په کلیو کې په بازارونو کې علم نو تاسې ته دا زمینه مساعده کول کېدلی شوله نو ټول هغه څوک چې هغه ځان د دې بلي چې مثلا کله کله وی طالبان یا علما دا د علم د پرمختګ عوامل دوی من کله د علم د پرمختګ عوامل ول عوامل د پرمختګ هغه ول چې کله له ولسوالۍ نه ولسوالۍ له ولایت نه ولایت له مرکز نه لري ساتلی دوی په دې پوي ول ګوري چې انسان مسلمانان باید ټولنې ته پرې نږدي کله چې انسانان سره راټول شول دوه کلونو کې د انسانانو افکارو دومره فکر وکړو د دعوت فکرونه د انسانانو سره پیدا شول ستا که نه موږ تاسې کله یادو دلته د ټکنالوژۍ او د وسلې او د پرمختګ فکر د خلکو سره پیدا شو که پیدا نه شو نن د ډرون فکر د خلکو سره ستا که نشته دا په هغه ژوند کې نه کېږي دا د بازار په ژوند کې کېږي دلته افکار سره متبادله کوي دلته د پرمختګ دپاره موږ چې په کلیو په اطرافو کې یو هلته د قشتېپې کانال کله جوړېدلی شو ځکه ژوند اجتماعي نه و د بدوي په ژوند کې دا ابتکار د چا سره نو ته ملا برادر نه پوښتنه وکړه چې ته د بدوي په ژوند کې دا فکر د تا سره بیخي ونه نه دا فکر نه د بل سره نه د بل سره نه د بل سره دا په کومه ټولنه کې دا فکر راغی د سالنګ د جوړېدلو فکر د تا سره بیخي ونه ځکه هلته زما ژوند د بدوي ژوند د بدوي ژوند هلته پرمختګ دی هلته په ضروریاتو باندې سړی کار کوي ته چې ما نه لاره غواړې چې جوړه یې کړه راته ته چې ما ته وایي شفاخانه جوړه کړه ته چې ما ته وایي چې هغه جوړ کړه راته څه ورته وایي پل راته جوړ کړه ته چې ما ته وایي علمي پرمختګ راته نصیب کړه ته چې ما ته وایي چې کمپیوټر اسباب راته برابر کړه علم په مخ باندې بوځه نو زه خو د بدوي د ژوند سړی یم تا کله حضاري ته زه راپرېښودلم دا ګیله له هغه چا نه وکړه چې د حضاري په ژوند کې ژوند درلوده د حضاري د ژوند خلکو نه څوک جوړ کړی ده نه یې سالنګ جوړ کړی ده نه یې ګوشتېپه جوړه کړې ده نه یې باغ جوړ کړی ده نه یې د کونړ په سیند باندې بند جوړ کړی ده دا د حضاري د ژوند فکر و دا ګیله له هغوی نه وکړه زه په بدوه کې اوسېدلم دا کله زه حضاري ته راپرېښودلم ما نه هلته دا ګیله وکړه چې زه د چا د ژوند سړی وایي اوس د دې نه بعد دې ما نه پوښتنه وکړه 2 کاله زه په کابل واکمن سوی یم ته اوس ما نه پوښتنه وکړه ورته یې ولې د ګوشتېپه نه ده فعاله کړې څنګه شوله دا د حضاري د ژوند فکر وکړه ځکه هلته په ضروریاتو اولیو باندې کار کېږي دلته دې که ما نه ګیله کړې وای ما به درته ویلي او ما نه دا ګیله هم دلته وکړه چې زه حضاري ته راغلم ځکه په هغه غیر له ضروریاتو نه ما فوق الحاجت کارونو لپاره کار په کوم ژوند کې کېږي د حضاري په ژوند کې کېږي اوس له ما نه د برق ګیله وکړه
چې برق ولې نه راته جوړوي. ما نه پوښتنه وکړه چې سړک ولې نه جوړوي. ما نه پوښتنه بیا وکړه په دې ژوند کې چې څوک ولې نه کوي. لاجې دې ولې نه جوړ کړی، شفاخانه ولې نه جوړوي، مکتب ولې نه جوړوي، مدرسه ولې نه جوړوي، تعلیم دپاره ولې کار نه کوي. د تعلیم دپاره دا کار وکړه، بله ورځ د پکتیا دپاره 15 دانې تخصصات د پکتیا زون دپاره انتخاب شول که نه. د پکتیا پوهنتون کې به راتلونکي په شرعیاتو کې 15 تخصصات وي چې دا د افغانستان په تاریخ کې نه و. ملا دا فکر هم په کلي کې نه کوه. هغه ویني بس چې زه بخاري او ترمذي ووایم، دا اوس داسې لاړ چې پوهنتونونه د دومره طالبانو علما په تخصصاتو باندې لګیا دي که نه چې ته به ورته حیرانه سې. دومره طالبان مولیان په تخصصاتو لګیا دي، خو نو په اطرافي ژوند کې موږ د تخصص فکر نه شو کولی. مولانا ته ویلي چې زه له لویې دورې نه فارغ شم، بس دشکه ویلې چې ټوله دنیا دې ما په اوږه بار ده او همدا ټول علم همدا ده. اوس چې دلته راغی هغه د وړې لویې دورې نه چې دی فارغ شو، ځان داسې ورته ښکاري لکه چڼي غوندې، ځکه نور لا تر اوسه پورې پورته ختل غواړي. غواړي یې که یې نه غواړي، دا هلته کېږي دا فکر که دلته کېږي. دلته